دې ګندونو نه ځان وساتئ او ویره وایي لاړې را باندې لاړې د باندې توک نه کړه د الله بنده تودانۍ په شان د نسوارو ګند یې د باندې وارته دا نسواري ته وویه وه وایي سپینې کپړې دي او لږ نسوار پرې شو مړه خرابې یې راله د الله بنده دا څه کوي وایي زه د جب کې به الله واچوم یا لکه دا جب وایي به د نسوارو دی وایي د سترګې خواته به الله کېږدم لکه مخ مې ګنده کې ښه د الله بنده ګوره جامې دې ګنده کوي جیب دې ګنده کوي لمن دې ګنده کوي نو دا خوله دې نه ګنده کوي دله او دا نسوارین دې ځان سره لږ حساب وکړي د یو کال خرچه دې حساب کړي د دوه او د درې د لسو کالو خرچه د نسوارو باندې یو حج کېږي روپۍ دې رالې ورځ په ورځ نسوار دې نه کوي ته ګورې دا دغه کېږي که نه او نورې خبرې خو موږ کوو نه ځکه چې نامناسبه وي درې نسوارین چې دې کور کې ټول کور به ورځ کې 4 ځل جارو کوي صفایي خیر خو هم ساتل غواړي دا پاکه خوله د زما ورونو الله د کتاب او سنت توفیق دې باندې هغې چاله ورکوي چې نور ګندونه پرې نه کوي وایي کتاب کې لیکلي چې دا مباح دي مباح ته دی مباح وایي کتاب کې ستا فقه کې شامي کې نه دي چې علی وجه الفسقة حرامونه حرام دي دا شی حرام ته څه مباح وایي وایي دې کې د حرمت دلیل نشته دی ابو داود کې روایت ده کتاب الادب کې مسکر او مفتر چې بدن کې سستی پیدا کوي او بدن نشه کوي په دقه خمر دی دا حرام دي که نه او که ته وایې چې دا نشه نه ده نو مې کوه چې نشه نه ده مې کوه خلاص او نشه څنګه معلومیږي نور څه راڅه کې ته د خر په خولې کې واچو به رمباړي وي نه پاتې لا نشه نه وایي زه ته څنګه منې شمه صحابه د شرابو نه څنګه منې شو په دې مدینې دې کوڅو کې دا چاټۍ بېدلې ورونو د الله لیاز وکړئ دا کارونه پرېږدئ دا پانونه ورته وایي دا خولې دې خو خلکو ځان له ګډې وډې کړي دا زیړې اوبې په دې خولې روانې سرک ګنده خوله ګنده هر څه ګنده دا قصې مه کوئ دا سرګټونه او نسوارونه توبو الی الله توبة الله ته په اخلاص توبه وباسئ زما دا خبره نسوارین په ځان بد نه لګئ زه د دې خیرخوا یم انشاءالله څوک چې نسوار کوي یو مړ شه بیا پروت و دې خولې ته له وګوره ته او چې نه کوي د هغې خولې ته بیا وګوره بل عبدالله بن عباس رضی الله عنه به ویلې قرآن کې راځي که نه ولهن مثل الذي عليهن د ښځو په خاوندانو داسې حق دی لکه د خاوند چې په ښځې حق دی عبدالله بن عباس به ویل اني احب ان اتزین لامرأتي زما زړه دا غواړي چې ځان د خپلې ښځې ته داسې ښایسته کړم کما احب ان تتزین لي چې ستا د خولې نه د نسوار اوبې ځي نو یا خو هغه هم په نسوار راوړوه او یا دا خوله څنګه پاکې پردي حقونه مه ضایع کوئ ورونو الله مخفه کوي خولې مناولې کوي دې سرګټو نسوارو پانونو وایي پلاني ځای کې ملا صاحب فلانی شیخ الحدیث صاحب یې کوي نسوار کوي پان کوي پانو ته وایي چې شی ورته وایي دا زیړې اوبه چې بهېږي شیخ الحدیث صاحب یې کوي مولوي صاحب یې کوي دا دین خو د مولوي صاحبانو خراب کړ که دوی حلالو ته حرام ویلی مولا تماکو کوي بلکل جایز دی صاحب مباح شی دی زکات ټیم چې راشي زکات یې نشته حرامو کې چېرته زکات دی حرام خوره نو کوي څه چې زکات یې نه ورکوي عجیب خبره ده ملا اپیم کوي بلکل جایز دي صاحب دغه فقه کې دي ښه زکات یې ورکوي لکه چې حرامو کې زکات نه وکړي کافر شي نو په زکات یې کافر کېږي او په تللو باندې صحابي کېږي او جنتي کېږي دا کومه مسلماني ده امام ابن حجر د یو ښایسته کتاب د ځان له واخلئ تاسو خو به انشاءالله دغه تاسو خو د کتابونو شوقین خلک یې وي کشف الغمه په نوم باندې امام ابن حجر یو کتاب لیکلی دی یو جز کې کتاب دی غالبا دی 13 صفحه کې وایي چې کم ملا کومه ګناه کوي د هغې نه به د هغې باره کې فتوا نه غواړي ملا نسواري دی او ته ورته وایي مولوي صاحب دا حلال دي که روا دي ته وایي زما دې تودانۍ ته وګوره دا الله خپله فتوا در کوي که نه ملا د خولې نه دا شنې اوبه رواني او ته ته پان حلال دی او که حرام دی نه نه عجیب خبره کړې ده وما من عالم يذنب ذنبا الا وقد اعد له عده من الاجوبه ناشنا خبره کړې ده ملا ګناه نه کوي او چې ګناه کوي په درجن